انکار وکړو یوسف علیه السلام انه یقینا شان دا لا یفلح الظالمون نه کامیابیږي ظالمان. حدیث مبارک کې راځي وی دی د یوسف علیه السلام صفاتونه شروع کړو دی د پاره چې دی اوس ما طرف ته په څه طریقې باندې متوجي شي. دی ورته وویلو او د دغه سړي د دې ښځې نوم چې و که نه دا زلیخه نو دې زلیخې دغلته کېده بچیه دیوال سره کېده ښکته دې زلیخې د یوسف علیه السلام صفتونه شروع کو. دی ورته ما احسن صورت وجهک څومره ښایسته مخ دی د یوسف علیه السلام ته وویل ستا الله څومره ښایسته پیدا کړی یې. نو یوسف علیه السلام ورته وفرمایل وی دا صورت مال زما رب را کړی دی. بیا ورته دی وویل ما احسن شعرک څومره ښایسته ویښته دي. نو یوسف علیه السلام ورته وفرمایلو وی دا به په قبر کې زما ړومبی د سر نه ودړېږي. په قبر کې به ړومبی زما د سر نه دا ویښته ودړېږي. دی ورته بیا وی څومره ښایسته سترګې دي. یوسف علیه السلام ورته وفرمایلو وی په دې سره زه خپل رب ته ګورم او په قبر کې به دا سترګې زما د مخ باندې راوبهیږي. بهرحال دی یوسف علیه السلام ځان ته متوجه کو او یوسف علیه السلام د دې نه ورو لر کېدو. دی به ورته یو صفت د یوسف علیه السلام بیانو. یوسف علیه السلام به صفت د خپل رب بیانو. ولقد همت به او یقینا کس کړو دی خزي به په یوسف علیه السلام باندې وهم او کس کړو یوسف علیه السلام به په دی باندې دی خزي د یوسف علیه السلام قص وکړو او یوسف علیه السلام د دې قص وکړو. تفسیر معارف القرآن لیکي دا هم په دوو معنو سره راځي. یو هم هغه دی چې انسان ښه قصد او اراده کړې وي. دویم هم هغه دی چې صرف وسوسه په زړه کې تېره شي. صرف څه تېره شي؟ وسوسه. نو د زلیخې چې کم قص و کم هم و هغې کې قص او اراده د ګناه موجود وه. د یوسف علیه السلام په زړه کې صرف هغه وهم غونته کې وسوسه غونته کې تېره شوه او په هغې باندې د انسان ګرفتو نشته دی او دا انساني فطرت دی. یوسف علیه السلام خو انسان و که نه دا نه چې د ګناه وسوسه راله صرف هغه یو خبره غونته په زړه کې تېره شوه معارف القرآن دغه لیکلی دي. نو د زلیخې هم چې هغه سره د قص او د ارادې و. د یوسف علیه السلام هم چې هغې کې قص او اراده نه وه صرف وسوسه وه چې په زړه کې تېره شوه. دا فرق لیکلی نو وهم بیا یو معنی دا کړې ده. یا بعض مفسرینو داسې لیکلی دي ولقد همت به او دې قصد کړی په یوسف علیه السلام باندې وهم بها او قصد کړی یوسف علیه السلام بها بدفعها په لر کولو د دې باندې. دې د یوسف علیه السلام د نیولو قصد کړی یوسف علیه السلام د دې د لر کولو قصد کړی و. لولا ان رأى برهان ربي کچری نه وی لیدل دلیل درخفل نه وی لیدل دلیل درخفلو. یوسف علیه السلام بم قص کړو خو چرته نه وی لیدل دلیل دو رخفل. څه دلیل و دې کې د مفسرینو ګڼ اقوال دي. یو قول پکې دا دی و یوسف علیه السلام د دغه بنگلې بر چت ته داسې وکتل وی یعقوب علیه السلام ورته الله متشکل کو. یعقوب علیه السلام ورته الله حاضر کو او یعقوب علیه السلام په دې غاښونو کې دا ګوته داسې نیولې په خوله کې او غوسه دی ورته. یوسف علیه السلام ویرید. دویم قول پکې د مفسرینو دا دی و یوسف علیه السلام چې بره چت ته وکتل نو په چت باندې لیکلی شوي چې ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه وساء سبیلا. زنا ته مه نږدې کېږه. دریم قول پکې دا دی وی دا زلیخه پاسېدله په خپل بوت باندې کپړه ور واچوله. هلته د دې یو بوت او دې به بندګي کوله نو دې پې کپړه ور واچوله. نو یوسف علیه السلام ورته وایي دا دې ولې پټ کو؟ وی ما له حیا راځي چې د ده په مخ کې څه کومه بدکاري کومه. یوسف علیه السلام ورته وفرمایل زما رب ډېر لیدونکی دی او ډېر لایق دی چې د هغه نه حیا وشي. د هغه نه څه وشي؟ حیا وشي. نو برهان نه مراد هر هغه څیز دی چې بهرحال یو شی و خو یوسف علیه السلام ته الله ښکاره کو او یوسف علیه السلام د هغې نه ویرېدو.
وی لولا الرا برهان ربي کوچرینه ویل دلیل درخفل كذلك دغرنګي لنصرف عنه السوء واړول موږ ددن بدی والفحشاء بحیاي انه یکنند من عبادنا المخلصين د بندگانو زمو خالص کړه شونو واستبق الباب او من ډکړه دواړو دروازې ته من ډکړه زلیخی چې دی بده بس دروازې بندې کړې وي خو چې کله دی یوسف علی السلام نیونه یوسف علی السلام ته دروازې ته من ډکړه یو روایت کې راځي وي دروازې ته تاله هم پرته وه خو چې یوسف علی السلام څنګه دروازې ته ورسېدو الله تبارک وتعالی ورته دروازه په خپله سکړه ده کوله وکړه ده واستبق الباب دواړو ورمنډه کړه دروازې ته نو چې دروازې ته ورسېدل نو په دروازه کې د دې زلیخي خاون قطفیر ولاړو دواړه خو یې ولیدل نو وقدت قمیصه نو سیری کړی و قمیص د دو من سیری کړو وقدت او سیری کو قمیصه قمیص د دو من دبرین د شانه الف یا وی مندو سیدها مالک خپل لدل باب په خوا د دروازه کې هغه ولاړو قالت اویل دی ما جزاء سبدل دا من د هغې چا اراده چې اراده لري باهلک د اهل ستا سره سوءا د بدی ګوره مخکې شو په یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام پیغمبر و په دې باندې پرده راچوله رسوا کولی نه خو دې ډایرک خبره وکړله وی ستا د کور والا سره چې څوک د بدۍ اراده لري د هغه سزا څه ده مطلب یې دا و چې ده ګورې ما نه د بدۍ مطالبه وکړه نو دی ما راوزغلو قالت ویدی ما جزاء صد بدلا من د هغې چا اراده چې اراده لري باهلک د اهل ستا سره سوءا د بدۍ الا ان یسجنا نو ویرېده که نه هسې نه چې زما خاون یې قتل کړي وی الا ان یسجنا مګر دا ده چې قید کړی شي او عذاب علیم یا عذاب درناک دی قال وفرمایل یوسف علیه السلام هي راودتني دی اراده کړې وه زما نه عن نفسي په باره د نفس زما کې بس خاون هم حیرانه شو چې یو وی د مطالبه کړې ده او بل وی د مطالبه کړې ده نو وشهد شاهدون ګواهي وکړه یو ګواهي کوونکي من اهلها د اهل د دې ښځینه بس د دې په کور کې یو ماشوم و او هغه دا ګواهي وکړه وی کمیس ته د یوسف علیه السلام وکتلی شي ای ماشوم دا خبره وکړه کو کمیس د یوسف علیه السلام د مخې نه شلیدلی دی خو یوسف علیه السلام ګناهګار دی او ښځه په حقه ده معلومیږي دا چې دې دا رانیول او دې تیزان خلاصو نو کمیس یې له د مخې نه شلولی دی او کو کمیس د شا نه شلیدلی نو دا ښځه ګناهګار ده یوسف علیه السلام په حقه دی ځکه چې ده تې منډه واله ځان یې تې خلاصو او دې د شا نه رانیو دا یو ماشوم دی دا بیان یې وکړو ګوره یو څو ماشومانو خبرې کړي دي یو دا ماشوم دی چې د یوسف علیه السلام په حق کې ګواهي وکړه او یو هغه ماشوم دی چې عیسی علیه السلام دی چې کله په مریم بیبي باندې تهمت ولګېدو یهودو پې تهمت ولګوي دا نعوذ بالله ولد الزنا دی نو عیسی علیه السلام د مور په غېږه کې یو بیان یې شروع کړو او درېم ماشوم په بني اسرائیلو کې یو بزرګ و چې د هغه نوم جوریج چې په هغه باندې هغې شپنکۍ ښځې تهمت ولګو که نه وی دا زما دا بچی چې دی نو وی دا د جوریج نه پیدا شوی دی نو هغې ماشوم د قاضي په دربار کې ګواهي وکړه وی زما پلار جوریج نه دی زما پلار پلانکی شپنکی دی هغه ګواهي وکړه ده نو دا یو څو ماشومان د جدي په وړوکوالي کې څه کړي دي خبرې کړي دي وشهد شاهدون ګواهي وکړه یو ګواهي کوونکی من اهلها د اهل د دینه وی ان کان قمیصو کوچري وي قمیص د یوسف علیه السلام قد شلیدلی من قبولین د مخکې نه فصدقت پس دا ښځه رښتینې ده وهو او دی من الکاذبین دی د دروغجنو نه وان کان قمیصو کوچرته وي قمیص د یوسف علیه السلام قد شلیدلی من دبرین د شانه فکذبت نو دا ښځه دروغجنه ده وهو او دی من الصادقین د رښتینو نه دی فلما رأى پس هر کله چې ولیدو قمیصو قمیص قدا چې شلیدلی او من دبرین د شانه قال نو اویل عزیز مصر انه یقینا دا خو من کیدکنا د مکر د ښځو نه دی دا خو د ښځو مکر دی ان کیدکنا یقینا مکر د دوی چې دی عظیم ډیر لوی دی د دوی مکر څه دی ډیر زیات لوی دی یوسف اعرض عن هذا مخ واړوه د دې خبرې نه واستغفري او ښځې ته یې وي بخښنه غواړه لذنبکي د ګناه خپلې انکې کنتي یقینا ته یې من الخاطئین د خطاکارونه تفسیر قرطبي لیکي وایي معلومیږي دا چې دا عزیز مصر بې غیرته و
دا څه شی و بې غیرته و ځکه چې د خپلې ښځې سره داسې معامله یې ولیدله چې زما ښځه د پردي سړي نه مطالبه کوي دومره ښه په اطمینان سره لګیا دی ښځې ته وایي د خپل ګناه نه بخښنه غواړه او یوسف علیه السلام ته وایي دې خبره باندې ګټه کېده بس په دې ځای دا خبره پرېږده په دې دا خبره د تفسیر قرطبي لیکي معلومیږي دا چې دا سړی څه و بې غیرته و وقال نسوة نو اوی خزو فی المدینه په ښار کې نور خزو دا خبره بس خبر خو ډنډوره شوه که نه چې خزو ته ورسي نو خزو خبره ډنډوره کړه په ښار کې نو دا کمې ښځې وي نو مفسرینو لیکلي وایي د دغې بادشاه چې کم افسرانو نو هغې ښځو ته دا خبره ورسېده یعنی نور وزیران افسران چې د هغوی ښځو ته دا خبره ورسېده چې یاره د قطفیر ښځې چې ده نو د خپل غلام نه مطالبه کړې ده دا خو دې ډېر سپک کار کړی دی وقال نسوة وویل ښځو فی المدینة په ښار کې وی امرأة العزیز ښځې د عزیز تراودو مطالبه کړې ده فتاها د خپل غلام نه عن نفسي په باره د نفس د هغه کې قد شغفها په تحقیق سره د زړه پردو ته ننوتې د هغې حبا مینه انا لنراها یقینا اینو موږ دې لره فی ضلال مبین په خطای ښکاره کې غلامانو سره څوک مینې کوي چې دا په غلام باندې میینه شوي ده دا دې څه کمزوری کار کړی دی فلما سمعت فظهر کله چې واورېدل بمکرهن تعن لګول د هغې هغه پیغورونه دې واورېدلو نو دې چل جوړ کو ارسلت الیهن ویلېږو پیغام هغوی ته واعتدت لهن او تیار کو د هغې دپاره متکئا ځای د دعوت وآتت او راتلی وکړو کل واحدة هر یوې تنې ته منهن د دې نه سکینا چاړه څه مطلب چې کله دا خبر شوه چې په ما پسې د نورو وزیرانو افسرانو ښځې خبرې کوي نو دې دعوت وکړو دعوت یې وکړو دغې ټولو ښځو ته یې دعوت د ډوډۍ دعوت ورکړو چې تاسو راشئ بهرحال دعوت هغوی وخوړو فروټ میوه ورته کېښوده نو چې میوه ته روغه روغه کېښوده بیا له چاړې په لاسونو کې ورکړي چې دا ځان له څه کوي نیموی او خورئ نو چې کله هغې په میوو شروع کړه نو دا ورله په یوسف علیه السلام پسې یوسف علیه السلام ته یې راوځه دا خو د دې غلام و هغه ته خو پته نه و چې دا ما کم غرض دپاره وباسي راوځه بس میلمانه دي د دوی خدمت وکړه یوسف علیه السلام یې راویستو چې راویستو نو د ښځو چې په هغه باندې نظر شو نو ټولو بیا په هغه باندې نظر و خپلو لاسونو ته خیال نه و ټولو ښځو خپل لاسونه څه کړلو غوڅ کړلو ځکه الله ورله د نیمې دنیا حسن ورکړی دی نو هغه لاسونه یې غوڅ کړلو واعتدت او تیار کو لهن د دوی دپاره متکئا زید دعوت واعتت ورکړه کل واحده هر یوې تنې ته منه د دوی نه سکینا چاړه وقالت اخرج او ویل راوځه علیهن په دوی باندې فلما رأینه فسهر کله چې ولیدو دوی یوسف علیه السلام لره اکبرنه لوی وګڼو هغه لره وقطعنا پرې کړو ایدیهن لاسونه خپل وقلنا ویل حاشا لله فاکد الله تبارک وتعالی لره ما هذا بشر نه دی دا بنده دا خو بنده نه دی دا خو یو فرشته ښکاري ان هذا نه ده دا الا ملک کریم مگر فرشته د عزت منده قالت ویل ښځې د عزیز مصر فذلکن الذي نو دا هغه کس دی لمتنني چې تاسو ما ملامته کوئ فی په باره د هغه کې ولقد راودته او په تحقیق سره مطالبه کړې ما د ده نه عن نفسي په باره د نفس د ده کې فاستعصم پس د ځان بچ کړو زمانه بس چې دا خو پوه شو چې که نه چې د ښځو پې هم زړونه ورالو نو دې خپله خبره څه کړله ښکاره کړله وی بلکل هم دا لږ دی او ما ته مطالبه کړه خو دې زما نه ځان بچ کوي ولئن لم یفعل او که چېرې ده ونه کو ما هغه کار امرو چې زه حکم کوم ده ته لیسجنن خامخا جیل ته به واچولی شي ولیکون من الصاغرین او شي به د ذلیلانو نه د کمزورونه قال نو اویل دی قال او فرمایل یوسف علیه السلام رب السجن وارب زما جیل چې دی احب دا خوښ دی الیه ماتا مما دا غنا یدعونني چې دوی رابلي ما لره الیه هغې ته الله ما ته جیل خوښ دی د هغې کار نه چې دا ښځې ما هغې ته رابلي ځکه چې لاول یوه وه اوسې نورې هم ملګرې شوې نو ما خو د یوې نه ځان خلاصو الله اوس خو نور هم دغه خبره کوي چې د دې ملګرتیا وکړه ربی سجنو اے رب زما جیل چې دی احب دا خوښ دی الیه ماتا مما دا غسنا یدعونني چې دوی رابلي ما لره الیه هغې ته نو یوسف علیه السلام ځان له څه خوښ کو جیل خوښ کو یوسف علیه السلام چې جیل ته لاړ الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل چې یوسف تا جیل غوښتی و نو تا څه غوښتی و جیل غوښتی و د دې وجې نه چې کله در باندې مصیبت راشي که نه
نو صبر به نه غواړي بلکې دا به چې الله زمانه دا مصیبت لري کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي ولیدو چې دعا وغوښته یا الله مال صبر راکړه یا الله مال صبر راکړه. نبی علیہ السلام منع کوي صبر مه غواړه، صبر خو بلا او مصیبت دی. صبر څه شی؟ صبر خو بلا او مصیبت دی. صبر مه غواړه، د الله نه د بلاګانو حفاظت غواړه، الله ما باندې مصیبت مه راوله. نو د مصیبتونو نه خلاصې غواړه، صبر مه غواړه ځکه صبر خو بالا کوي چې کله مصیبت در باندې راشي. نو د الله نه د دې نه معلومه دا شوه چې داسې به نه وه چې کله تا باندې غټ تکلیف راغی نو داسې به نه وایي چې الله دا غټ را نه لري که خیر دی وړوکی را باندې راوله خو دا را باندې داسې وایي الله تکلیف را باندې مه راوله. د غټ تکلیف په مقابل کې وړوکی تکلیف مه غواړه بلکې د الله نه عافیت غواړه. ربی السجن ای رب زما جیل چې احب محبوب دی الیا ماتا مما د اسنا يدعونني چې دوی رابلی مال را الیا غیتا و الا تصرف کو چرتوا نړی عني زمانہ کیدهن تدبیر د دوی ازبو الینا میلام بو کم زدوی تا واکم من الجاهلین او شنبد جاهلاننا فاستجاب له نو قبول کړه الله تبا فاستجاب له قبول کړه دو رب دو دعا دو فاستجاب پس دعا قبول کړه له دو رب دو فصرف عنه نو پس واړو ددنا کیدهن تدبیر د دې خزو انه یقینا د الله تبارک وتعالى هو السميع العليم اغوریدن کیف وده ثم بدا لهم بیا سرګن شدوی تا من بعد ما فزداغنا راو الآیات چې ویل دي نخي د پاکي داغو ليسجننه چې خامخه ثم بدا لهم بیا سرګون شو دوی ته من بعد ما فزداغنا راو الآیات چې ویل دي نخي د پاکي داغو ليسجننه چې خامخه کېد بکدل را حتی حين تر یو وخت پوری چې کله عزیز مصر پوه شو چې ګناه د یوسف علیه السلام نه دی او زما د ښځې دی او دا داسې نه کلاریږي نو لهذا دی به چرته واچوما جیل ته به واچوما. ودخل معه السجن داخل شو د سره جیل ته فتیان دوتن هلکان. کله چې یعقوب علیه یوسف علیه السلام جیل ته تو نو د سره دوتن نور هم جیل ته داخل شو. په دا یو تن چې دا د بادشاه ساقي و او دا دویم د بادشاه باورچی و، یو ساقي و یو باورچی و، دا دواړه د یوسف علیه السلام سره دننه شو. په دوی باندې الزام دا و چې د بادشاه ته په خوراک کې زهر اچولی دي، خو په دې دواړو کې کم یو تن اچولی دي. نو د دې په باره کې تفتیش شروع و. د هغې تفتیشه پورې او د هغې معلوماتو پورې دوی چېرته ولیږل؟ جیل ته ولیږل چې په کم یو تن باندې سزا ثابت شو هغه به پانسي کېږي. بیا خو په دې دوو تنو کې یو تن بادشاه ته څه اچولی دي؟ زهر اچولی دي. دا دواړه د یوسف علیه السلام سره جیل ته لاړو. یوسف علیه السلام چې کله جیل ته لاړ روایتو کې راځي یوسف علیه السلام به د تمامو جیلیانو خدمت کو او چې کله یو کوی تن به پکې بیمار شو د هغه به بیمار فرسی کوله او دغه رنګې هر یو تن ته به تسلي ورکوله چې خیر دی ته به څه شي آزاد بشي. هر یو تن له به تسلي ورکوله. د دې وجې نه د هر یو تن د یوسف علیه السلام سره څه پیدا شوله؟ مینه پیدا شوه. حتی در دې پورې چې د جیل کم مشر و هغه هم د یوسف علیه السلام سره ډېره څه پیدا شوه مینه. او یوسف علیه السلام له راغې وی کو چېرته زما په اختیار کې وی نو ما به ته آزاد کړی وی ځکه زما ستا سره ډېره زیاته مینه ده، ما ستا سره ډېره زیاته مینه ده. یوسف علیه السلام ورته وفرمایي چې د الله دپاره ما سره مینه مه کوئ، ما سره چې چا مینه کړې زه په مصیبت کې اچولې ما سره نوره مینه مه کوئ. ځکه وی چې وړوکی وما نو ترور مې را باندې مینه وه، ترور مې را باندې مینه وه. نو چې کله چې پلار به وستم نه هغې راپسې د سرو زرو یو امیل شاته وټکو نو بیا وی چې دا د پټ کړی دی نو د هغې په بدل کې زه به وستم او هغې را سره د مینې د وجې نه دا کار کړی و. پلار را باندې مین و نو وروڼو را سره دا کار وکړو چې کوی ته یې وغورځولم. نو بیا د عزیز مصر را باندې ښځه را باندې مینه شوه نو جیل ته یې راورسولم. اوس کو را باندې تاسو مین شئ نور مصیبت په راته جوړ کړي. وی د الله دپاره نور ما سره مینه مه کوئ. نو یوسف علیه السلام سره چې کوم دوه ملګري جیل ته لاړو دوی د شپې خوب ولیدو. هر یو تن خوب لیدلی دی. سار یوسف علیه السلام ته خپل خوب بیانوي. یوسف علیه السلام ته وی مونږ ته ته ډېر ښه ښکاري ځکه درته د خپل خوب بیانو. نو معلومیږي دا چې خوب به چا ته بیانوي؟ یو ښه انسان ته بیانوي. دا یو وی ما خوب لیدلی دی چې زما په سر باندې ډوډۍ دی او مارغان راځي او د هغې ډوډو نه خوري او تختې دي. بل وی ما خوب لیدلی دی چې زه بادشاه له انګور څه کومه
نه چوړو ما. نو یوسف علیه السلام ورته وی زه درله د دې خوب تعبیر در کومه مخکې د دې نه چې موږ ته ډوډۍ راشي خو د هغې نه مخکې زما یو څو خبرې واورئ. نو یوسف علیه السلام ورته خپل دعوت شروع کړو چې یاره ګڼ خدایان تاسو نیولي دي د هغې په ځای باندې د یو رب بندګي وشي دا بهتر نه ده. یوسف علیه السلام دا موقع غنیمت وګڼله ځکه که نه چې کله یو سړی تا ته حاجتمند دي نو ستا هرې خبرې ته بیا غوږ دي. یوسف علیه السلام پوه شو چې دوی په دې ټایم کې ما ته څه لري احتیاج لري ما ته ضرورتمند دي. نو یوسف علیه السلام ورته شروع کړه چې د یو الله بندگی پکار د په ځای د ګڼو خدایانو باندې هغې ته خپلې خبرې وکړې بیا ورته په خوب تعبیر په آخر کې وویل چې د کم تن د سر نه مارغان ډوډۍ تختوي دی به پانسي کېږي او کم تن چې انګور نه چوړئ نو دی به خلاصېږي. خو هغوی ته دا خبره ښکاره دغه شانتې ونه کړه څه ورته ووي داسې ورته ووي په تاسو کې به یو تن پانسي کېږي او یو تن به ازادېږي یو تن به پانسي کېږي یو تن به ازادېږي. یوسف علیه السلام ته خو پته وه چې کم به پانسي کېږي او کم به ازادېږي خو هغوی ته ښکاره نه کړه ځکه که دا ورته و چې پلان کې به پانسي کېږي نو بیا به د سره صحیح غم یو خفه به نو خبره ورته ښکاره نه کړه خو یو به پانسي کېږي یو به ازادېږي. نو ازادېدونکی څوک و ساقي و پانسي کېدونکی څوک و باورچي په باورچي باندې به دا دغه ثابتېدله دا جرم ودخل داخل شو معه السجن د سره جیل ته فتیان دو تنه هلکان قال او فرمایي یوسف علیه السلام احدهما یو تن د دې دواړو نه انی ارانی یقینا زه انم په خوب کې عاصر خمره چې نه چوړو ما انګور لره وقال الاخر دی بل اویل انی ارانی یقینا زه انم احمل فوق راسي چې پورته کړی مې دي د پاسه د سر خبزن ډوډۍ تاکل الطيرون خوراک کې مرغۍ منه داغه ډوډونه نبئنا خبر را کوم ته بتاویله نبئنا خبر را کوم ته بتاویلی په تعبیر د دې خوب باندې ان نراک یقینا ان مونږ تعالی را من المحسنین د نیکانو نه وګوره دی مې مونږ ته نیک سړی ښکاري ځکه تا در خپل خوب بیانو. قال او فرمایل یوسف علیه السلام لا یاتیکما نبرازی تاسو دواړو ته طعام خوراک ترزقانی چې درکولې کېږي تاسو ته الا نبأتکما مگر خبر به درکم تاسو ته بتأویلی په خوب په تعبیر د خوب باندې قبل ان یاتیکما مخکې د راتللو د خوراک نه ذلکما دا مما د هغې نه دي علمني چې ښودلي ما ته ربي رب زما انی ترکتو یقینا پرېښی دی ما ملت قوم دین د هغې قوم لا یؤمنون بالله چې ایمان نه لري په الله باندې وهم هغوی بالآخرت په آخرت باندې هم کافرون هغوی کفر کوونکي دي واتبعتو ما تابعداري کړې ده ملت آبائي د دین د خپل پلار ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی و اسحاق او اسحاق علیه السلام دی و یعقوب او یعقوب علیه السلام دی ما کان لنا ندی مناسب مونږ لره ان نشرکا چې شرک وکړو بالله د الله تبارک وتعالی سره من شیء د څه شي ذلک من فضل الله دا د فضل د الله تبارک وتعالی نه دی علینا په مونږ باندې وعلى الناس او په خلکو باندې ولکن اکثر الناس لیکن اکثر د خلکو نه لا یشکرون شکر نو باسین منځ کې ورته د توحید دعوت ورکو. یا صاحب السجن اے ملګرو زما د جیل ارباب آیا خدایان متفرقون چنګون خیر غردی ام الله الواحد القهار یا الله تبارک وتعالی یک یو ذات زور اورو ما تعبدون تاسو بندګي نه کوي من دوني سوا د الله تبارک وتعالی نه الا اسماء مگر نمونه دي سميتموها چې خې دی هغې لره انتم تاسو و آباؤکم پلاران استاسو ما انزل الله نه نازل کړی الله تبارک وتعالی بیا په هغې باندې من سلطان څه دلیل ان الحکم نه د فیصله الا لله مگر یو الله تبارک وتعالی لره ده امر حکم کړی دی الله تعبدو چې تاسو بندګي مه کوئ الا ایا مگر دغه الله تبارک وتعالی کوئ ذلک الدین القیم دا د دین مضبوط ولکن اکثر الناس لیکن اکثر د خلکو نه لا یعلمون نه پوهېږي. یا صاحب السجن اے ملګرو زما د جیلو د دې ځای پورې ورته خپل دعوت او چلو بیا ورله تعبیر ورکوي. یا صاحب السجن اے ملګرو د جیل زما اما احدکما هر چې دی احدکما یو تن په تاسو دواړو کې فیسقي ربه دی بس کوي په مالک خپل باندې خمرن شرابو و اما الاخر هر چې دا بل دی فیسلبو په پانسۍ بکړی شي فتاکل الطیر نخوري به مارغۍ من رأسي د سر د دنه په پانسۍ به پروت او مارغان به د سر نه غوښې وتښتي دغه شان به پروت وي.
خو ورته نه خو چې پلان کې به ازادي کې او پلان کې به پانسي کیږي ځکه دا پیغمبر او انتهایی شفقت پکې و قضی الامر الذي پیسې کړی شوی دی کار هغه فی چې په هغې مبارک تستفتیان تاسو دواړه تپوس کوئ وقال نوی للذي هغې کس ظن چې ګمان و انه چې کیدن دی ناجن خلاصېدونکی دی منهما د دې دواړو نه اذکرني نو چې کوم کس ته وي چې ته به ازادي کې هغه ته ځان له دا خبره وکړه کو ته آزاد شوې ازادي کې به تو بلې په خبر نه کو وی ته ازادي کې به خو چې کله لاړ شي نو بادشاه ته بیا زما ذکر وکړه بادشاه ته زما ذکر ځکه د بادشاهانو دا طریقه ده چې جیل ته دې واچي بیا ته یېري چې موږ یو سړی قید کړی هغه ځان د خپل بادشاهۍ په کارونو کې نو دا یې ورته ووي وقال فرمایل یوسف علیه السلام للذي ښایي کس ته ظن چې ګمان و انه چې یقینا دی ناجن خلاصېدونکی دی منهما د دې دواړو نه وی اذکرني یاد به کړه ما لره عند ربک خپل مالک په خوا کې فانساه الشیطان نو دی آزاد شو دی لاړو نو چې دی لاړ شو په خپله نوکرۍ ولګېدو نو بیا درته یوسف علیه السلام چېرته یاد و بیا درته جیل ملګری چېرته یاد و فانساه الشیطان پس هیر کو د دنه د شیطان دا خبره ذکر ربی ذکر کول خپل مالک ته فلبث نو درنګ تیر کو یوسف علیه السلام په سجن په جیل کې بضع سنین په یو څو کلونه وقال الملك والبادشاه اني ارى 7 بقرات يقينا زينما وغواغاني اوس بادشاه خو بولیدو وی اني ارى يقينا زينما 7 بقرات وغواغاني سمان سربي ياكلهن چې خوري دوی لرا 7 عجاف وټافي وسربي غواغاني نم وټافي غواغاني نم او دا ټفي غواغاني دا سربي غواغاني سکی خوري و7 سنبلات خضر او وگشنو و اخرى یابسات او نور وچو یا ایها الملأ ای وزیران زما افتونی خبر را کایماتا فی رؤیا په بار د خوب زما کې ان کنتم کچ تاسو للرؤیا د پار د خوب تعبرون تعبیر استن کی کو تاسو د خوب تعبیر استن کې ماته زما د خوب سو وای تعبیر وای دا تاسو کو قالوا الوزيران اضغاث احلام دا ګډوډ خوبونه دي نامړه تاسو خوب لیدل سر ټپه غواګانې او سروي غواګانې او ټپه غواګانې سروي غواګانې خوري دا چې ستا ګډوډ خوبونه دي تعبیر وی نشته دي یو خدا چې دا چې ګډوډ خوب دی دویم دا چې موږ د خوب په تعبیر څه پوهیږو وما نحن نيومونغا بتأويل الأحلام فتعبير د خوبونو باندې بعالمين فوا وقال الذين هو الآيكس نجات منتو منهما د دې دواړو نه الته ساقي موجود وو چې ساقي موجود وو د بادشاه خوب یې واورېدو نو وذکر یا شدتا بعد امه فسد زمانینا وی انا انبئکم ز خبر در کوم تاسو ته بتاویل په تعبیر د دې خوب باندې فارسلون فسئلی گئی مالرا ولې گئی بس د یاد شو چې په جیل کې یو سړی و ماته زما د خوب تعبیر وایي هغه شانتي شو نو بادشاه ته وی اله ما جیل ته ولېږه زه تعالی ستا د خوب سره راوړم تعبیر راوړم نو بهرحال دغه ساقي چې د انتظام او شو د تول شي تجیل تلاړ شو د کس نه تاسو کا یوسف ایو الصدیق نو چې دی لاړو نو یا یوسف دې کنه اے یوسف خو د ډېر تلوار نه یوسف اے یوسف هغه یا وستو یوسف اے یوسف ایو الصدیق اے رښتینیا افتنا خبر را کومتا وی غرضی په خټه اور لګی کنه غرضی په څه لګی په خټه اور لګی وسه پوری تیر وو خو چې وس ورته پته ولګی چې زما بادشاہ له داغه خوب تعبیر پیدا کما نو ورته اے یوسف او اے رښتینیا نو لکه ځان خپل مرتبه جوړی په بادشاہ ته کنه چې ګوره تعبیر سره مې درله پیدا کوم یوسف اے یوسف ایها الصدیق اے رښتینیا افتنا خبر را کومتا فی 7 بقرات په بار د غواګانو سمان سربو کې یاکلهن چې خوري دی لرا 7 عجاف وټفی و7 سنبلات او وږي خضر شنو و اخرى یابسات او نور وچو لعلی کې دې شزو ارجع واپشم ال الناس خلقتا په تعبیر باندې لعلهم يعلمون د پاره د دې چې دوی پوښي ستا په درجه باندې قال انو فرمایل یوسف علیه السلام تزرعون کرونده بکوي تاسو 7 سنین وکاله د ابادو فما حصدتم قال او فرمایل یوسف علیه السلام
قال او فرمایل یوسف علیه السلام تزرعون کرونده بکوي تاسو 7 سنین وکاله دابا پر لپسې فما حصدتم نفس اغه چې لو کوي تاسو فزروه نفرید غیل را فی سنبله په وګو داغه کې وکاله به آباد پر لپسې تاسو زمیدار کوي خو چې کم فصل تاسو اخلي کنه ناغه په وګو کې پرې دی ترشل کوي بای ناغه په وګو کې پرې دی الا قليلا مگر لګ مما د اغنا تاكلون چې تاسو خوري بقدر ضرورت زال د خوراک د پاره د کوي نور په وګو کې پرې دی دا ولې په وګو کې پرې دی ځکه په وګو کې دانه نه خرابيږي د تخم د پاره چې خلک د دانیک دي نو وګیګ دي کنه د تخم د پاره وګیګ دي کنه بیا د تخم په ټیم کې هغه وریږي نو دا ولې ځکه په دې وګي کې دانه نه خرابيږي نو تخم د پاره خدانه پکار وي نو یوسف علیه السلام ورته او فرمایل وکاله به تاسو زمیدار کوي خو دا دانې به تاسو په وګو کې پرې دی ها چې څومره تاسو د خوراک د پاره پکاري هغه تیراله په نور بغله باندې ببلسای نه ثم ياتي بابراشي من بعد ذلك ورسل دينا 7 شداد وقال سخ ياكل لا چو بخوري ماخه قدمتم لهن چې تاسو وړاندې جمع کړیو د دې کلونو د پاره الا قليلا مگر لګ مما د اغنا تحسنون چې تاسو خزانه کوي چې تاسو څه کوي خزانه کوي د ځان د پاره خزانه کوي تخم لرا الا قليلا مگر لګ مما اغنا تحسنون چې خزانه کوي تاسو تخم لرا ثم ياتي بابراشي من بعد ذلك ورستر دین عام یوکال فی باغی کی یغاس الناس پریاد به منظور شي د خلکو وفيه عصرون او باغی کی بدوی نچوړي انګور لرا سمانا وکاله بتاسو پر لپسې زمیدار وکي پسونه به جمع کوي بیا به پس داغینه وکاله د سراشي د قات صالح راشي سخ کلونه به د قات صالح راشي پای کې چې کوم غلط تاسو په وګو کې جمع کړو هغه به ټوله تاسو خورای صرف تخم به در سره پاتې شي د وو کارونه پس بیا به یو کال راشي ثم یاتی من بعد ذلك عام بیا به راشي یو کال ګوره فی باغی کې با یغاس الناس پریاد منظور شي د خلکو یو معنا یا یغاس الناس باران بوي په خلکو باندې باران بوي په خلکو باندې وفيه عصرون او پای کې بدوی انګور نه چوړي وقال الملك اتوني نو بس سړی لاړ او بادشاہ ته وی چې ستا د خوب تعبیر داده چې وکاله به زمیدار کو خو ګوره هغه چې جمواري ځان لا وکای ځکه چې داغه نه پس وکاله بیا د سره روان دي د قات صالح را روان دي ستا د خوب تعبیر داده بادشاہ وی دومره د کار سړی دا په جیل کې دی د خمال راولي وقال الملك يباتشا ائتوني راولي مال را به دي فلما جاءون فسهر كل چراغ دتا الرسول استاذ راغي بادشاہ دی غواړي قال انو فرمایل یوسف علیہ السلام ارجع واپس الى ربك مالک فلتا فاسالو فاستپوس نیوکا ما بال النسوه اللاتي صد حال د خزو خغي قطعنا چې پریکړي دي ايديهن لا سنخفل یوسف علیہ السلام جیل له بحاله وزم چې ترسو مې خپل صفائی نه کړي ترسو مې صفائی ز جیل تراغله پس کې ما ولې ز جیل تراغله ما ځکه چې یوسف علیہ السلام ته پته و چې ز اوزم زبه د پیغمبري دعوت چلو ما نو بیا بر باندې دا تهمت فروتی چې په دغه خو د خپل مالک د خزي سره تهمتي شوی او نعوذ بالله نه خپل صفائی اول کوم ځکه زبه دعوت د څه چلو ما د پیغمبري وقال نوي فلما ندور توي فاسالوا تفوسو کوي ما بال النسوه اللاتي صد حال د خزو خغه قطعنا چې پریکړي دي ايديهن لا سنخفل ان ربي يكن رب زما بكيدهن فمكر داغي باني عليم فوده قال ما خطبكن